بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، نن به زه تاسو ته د الله رب العزت د یو بل نوم چې د الله رب العزت یو کم سل صفتي نومونه دي، په هغې کې یو نوم دی چې اللطیف، ډېر لوی لطف و کرم والا، د هغې ختم تاسو ته ښیم. او الله رب العزت مونږ دپاره دا ټول دنیا پیدا کړې ده او هغه زموږ خالق مالک دی. مونږ چې هغه یادو هغه به زمونږ حاجتونه پوره کوي. دوستانو، دا هم د دنیایي مشکلاتو د حل دپاره د یا لطیفو وظیفه چې کومه ده دا ډېره بهترینه ده. که څوک 314 ځل روزانه یا لطیف وایي، الله رب العزت به یو خو په رزق کې برکت واچي، او بل چې کوم دی چې څومره کارونه بند کارونه دي الله به هغه کارونه هم پوره کی، هغه بند لارې به ورته الله کولاو کی. او که د سړی د غریبۍ نه، د بیمارۍ نه، د تکلیفونو نه، د مصیبتونو کې نه تنګ شوي او په دې کې هر وخت گرفتار وي، هغه چې په ښه طریقې سره اودس وکړي، یو 2 رکعاته لمونځ وکړي او خپل مقصد دا کم تکلیف چې دا په زړه کې ونیسي او 100 ځل دا نوم مبارک یا لطیف ووایي، یقینا چې کوم دی خامخا به د دې دغه مقصد پوره کیږي. د روزانه چې کوم دی 173 ځل که څوک دا وایي، الله رب العزت به د دپاره د کاروبار اسباب برابر کی، حاجتونه به پوره شي. بعضې وخت کې سړی چې کوم دی کاروبار کوي خو هغه ته څه لاره نه میلاویږي، نو د هغې دپاره دا 173 ځل که چېرته دا وایي نو الله رب العزت به هغه اسباب ورته برابر کی، په خپله به ورته هغه لارې الله جوړې کړي. د جنکو د رشتو دپاره یا د هغوی نصیبونه کلاولو دپاره بعضې وخت کې موږ وایو چې جنکو نصیبونه بند دي، ښایسته جنکۍ په کور کې ناست دي، الله رب العزت دې د ټولو جنکو نصیبونه ښایسته کړي او الله دې ورته په ښو ځایونو کې رشتې ورکړي. نو که داسې جنکۍ وي او د هغې د رشتو دپاره نو پلار او مور یې موله کولی شي او په خپله هم کولی شي. هغې طریقه دا ده چې 2 رکعاته لمونځ دې وکړي او د هغې نه پس دې 100 ځل یا لطیف ووایي، نو انشاءالله العزیز الله رب العزت به د دغه جنکو دپاره ډېرې ښایسته او بهترین رشتې بندوبست به الله وکړي. خدي کې د یا لطیفو سره که چېرته چا لا تدرکه الابصار وهو یدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، که چېرته دا چاوي نو د باندې به یره نه راځي، د بیماریانو نه به دته امن وي او پریشانیانې مصیبتونه به ورته نه راځي. دغه رنګې که څوک د هر لمونځ نه پس 110 ځل یا لطیف وایي، نو که ده ته ډېر زیات یو غټ کار راغلی وي، یو ډېر غټ مصیبت راغلی وي چې دوی په کور کې ډېر زیات پریشانه وي چې خدای پاکه د دې مصیبت ته به اوس موږ څنګه خلاصېږو، الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو مصیبتونه ختم کی او مصیبتونه نه دي او مشکلاتو نه دي ولا الله خلاصې ورکي. نو که چېرته چا باندې داسې ډېر زیات او لوی مصیبت راغلی و، نو د هغې دپاره ډېره ښایسته طریقه دا ده چې په روزانه دې چېرته 7 ورځو پورې یو روزانه دې په یو مجلس کې کسان د خپل کور کسان دې کښېنئ او 14,600 او 140 ځل دې یا لطیفو دا وایي. انشاءالله العزیز چې هغه څومره غټ مشکل وي، الله رب العزت به د دې خپل نوم په برکت هغه مشکل چې کوم دی هغه به ختموي. نو دوستانو، دا ډېره بهترینه وظیفه ده یا لطیفو. دا د غریبۍ نه د خلاصۍ دپاره، د قرض نه د خلاصۍ دپاره، د تکلیفونو نه د خلاصۍ دپاره، د قید نه د خلاصۍ دپاره بهترین 129 ځل دا تاسو وایي. انشاءالله العزیز الله رب العزت به ستاسو ټول مشکلات اسان کوي.